دا میں تقریر کولو کہ زمارنو ازمکا کے اسے گئی شادن کو ڈوب دے کنا ڈوب دے زمارنو کے ازمکا کے اسے گئی افسوس دادے ماتا سے تڑے تقریر کرے خو زمان مورے خراب یہ تقریر تاسو تقریر خو زمان مورے خراب دی کسو کامیاب ہو شما تاسو رنگتا سور ٹھیپو پشان سور ہو کما نچے مورے خراب دی ماں تلانگی نہ چنڈے ہو لگولا پیدا سکڑا بیا ویل ماں مورے خراب دی بیا نہیں پی چنڈے ہو لگولا چکینا استماتا ہوئی کیوں چونگا مارنا ہے منو مال خانہ خراب جو بچے کی کیا کہنا ہے کہنا گلا خراب ہے نا مال مورے ٹوئی نو کہیں گے بیڑا تباہ ہوئی پشتونی ہندیت تا تقریر کیوں کرنے ممندو تا یو دغت لیو دا نداپ تو جنے بینڈت والا ممندو چوکتا ویلو خدا راستی چا اگا پخار کی قوالی که یا خدا دے اگی جدا جوڑ سرندہ دا یا خدا دے ویلے بجاؤ آگا ویلے بھائی میں پہن جاؤں تے توشک لیف لیاؤ ویلے بجاؤ کا خار کی قوالی بجاوے کرتا ہے ادھر نیت بجاؤ کرتا ہے آگا وہ بیڑے ہر کشدا پس بلا ووڑے دا آتار رازوڑن کو لان دینا شورو شا ڈینڈت ٹھنگا ناغا ممند ورطوئی چھ زبان غزل ور سر ہوایا زبان ناغا اگر پینجے وہی ٹکا ٹئیاں پینچو دا دے وسطیاں ٹکا ٹئیاں پینچو دا دے وسطیاں دس پارا میانو واوڑے دا زمان کار سے دیو دا دیرہ توانے کئیس اور زمان کار سے دیو منکوچ آئندہ نسل تربیت سنگا پکار دے اور استاد ملک دا قانون او دا حکومت دلاسا دا آئندہ نسل تربیت کی گی سنگا لگیا رہے دا سدا کننا تاسو بیڑا تغاس و دا پلار او دا نکر دا کوچے مبارکی و خز ورطیل ویل مبارکس کوچے ورطیل ویل چی خیر سا ویل آباد ملکس کوچے جب خوبوئی گئی تو خوبوئی گئی تو کوچے ویل مبارکس ویل آباد ملکس کوچے ویل ہائی خوئی قیامت ویچے ویل سڑی طول خلاص شو چی دے ما با ملکس زخدا ٹکے جاڑما چپ مارم کے زمونگ د خزون لگام وتے ازادی گرزی د شیعو خزی مزادی گرزی او د سنیانو لونڈی مزادی گرزی نمون خپلے لونڈی راٹنگولے شو ندی خپلے لونڈا بپی جنے دیکھو گو رہے یو سڑے تیرو رجو کرا گئے خزا میں چا چیڑے لے دا رپورٹ کے کوم مال چی انکی رپورٹ ویل والی مال سو وقتی چیڑے لے ویل ماس خطانا سے لگا بار ہوتی واو یو رامیو چیڑے لے مال ماما رپورٹ چی پہ انکے دخرے چپ کمش پا بار پا پٹو کے راشی خرونو نہ بچ کی گی چشپ بار پپٹو کے راشی خرونو نہ بچ کی گی مونگا خزے دخرو غندے بار را پریقی دی کہ نہ دی ندالکان لونڈانم دو خرونو غندے کر ایسے ورتا ہے جیسے بڑھ کر چلو حکومت ہوئی حکومت دیکھو گر پولیس زنانے اچڑ ودا زنانه نه هنر خزه زنانه خو په کور کې ناستای علم دریاب دی لکه دغه خبره اپریده زمې مخدا سے خوشتبه ده پاره خبره تکو یو لوی ګری والاو چا منزل وړاندې کو
نو هغه چې ولدوالین ویلي دي نو مخکې څه نه ورتله چې نه ورتله نو چې کوبلیاں رام دو سیاں ڈبگریاں کسا خونیاں اللہ اکبر چې مونږ شوی دی نو یو بل ته وایي چې ولکه مې لا رسپیراشه ده خو په پېښور کې دروازو نه میږي نا بوډا غوندې سړی ورته وایي چې چوپ شه خدای دا ووایه علم دا یو دی دا نن په یو ګوټ کې چېرته لیکلي یو محمود غزنوي د یو بوډای د ګوتې د زوی د ګوتې بدل د ټول هندوستان نه اخیستی و نن د مسلمان بچی مجاهدین فوج طالبان مجاهدان او په کشمیر کې لګیا دی کباب کیږي او زمونږ مجاهد صاحب چې دی د کرکټ میچ کوي د کرکٹ میچ کوي نن اخبار کی ہوں وہ جو وزیر اعظم صاحب بارش کی وجہ سے کرکٹ میں نہ آ سکے کرکٹ میں نہ اس کا خیری بل کرکٹ والا مرا روان کرے دے سنو ملے ہن ہن خان نند قوم بچی سبق پرے ہو کرکٹ په آسټرالیا کې وي په لندن کې وي او دلته بازارونه خالی وي ښځې او نر او جینکۍ دا ورته ټول ناست دي ټي وي ته ما ته خلکو وایي چې دې کې څه خوند دی ما نور خوند پکې نشته او دا غونډس که چې کوم ځای پورې مږي دغه ځای کې ډېر خوند دی زه خو ستاسو نه خبر یم که دا غونډس که کوم ځای پورې مږي پتن نہ پڑا غلام دین پوری مجھے گناہ تھرو آؤٹ پاکستانی قوم دا زما دے د خدای په ذات قسم چې د پاکستان قوم سره د لا اله الا الله محمد رسول الله ویلو سره برای نام د الله منلو سره برای نام د رسول الله صلی الله علیه وسلم منلو سره پاکستان برائے نام قرآن کریم منلو سرا پاکستان دے وقت کی کمپلیٹ طور اسلام صرف زمین پر بالا مائے کی اور دفتر شکایات جوڑ دے میونسپل کارپوریشن جوڑ کرے دے پاگے کے دام آشکیان چوہاریان جمعداران ناستی کدے چاہ گانا گندئی شکایت تو کئی او کدے چاہ گدارا گندئی اسلام پر پاکستان کے دفتر شکایات تے کله چاپلار مرداری نو مولا راولي چې په سنبای کې ګوتا ورته وای تاسو پوه شئ کله چا مور مړی کله چا زوی مړی کله چا رور مړی مولا راولي چې دا مردار او سنبال کی پته خبر کې دا حال کی پته خبر کې دا رواج دی کنه دی چې مولا او یاجی یو سلور ملوانے منہ کور باندھے راغلے دی ختم پڑاؤ کړی دي وای کنه وای سلور ملوانے مازه چې طالبم ماته به چې ملوانے راغلے دي زب چلارم سپاره به نو غلو خپل مړي پسې به نو با والله که استامړي پسې وبا روټای به مم ته خورا 2 روپۍ به مم ته واغست او 100 روپۍ سپاره به اوس من داملیان کوي کړی چې تاسو مړی صخرو ته لاس وړی دی چې تدریسي پاره په پردی مړي پسې په 2 روپۍ باندې تاسو دا په ایمان وایي چې دا پولیس والا څوک نیسي پولیس والا خو نیول کوي کنه قانون دې لاس کې واغسته ته ورته ووندې 2 روپۍ راوباسه قسم په خدای دی چې ورسره لښته نه هغه اسپي صاحب سره ده چې دا په پنه در ومني چې ما زه د 2 روپۍ یم چې ته ماله 2 روپۍ راکړې و د ځان کپر یوچي چې دا منکر نکیر د قبر چې دي دا درته د پولیس د سپینم کمزوري ښکاري چې طالب له په 2 روپۍ ورکوی باندې به دا ستا مړی پرېږدي لږ سوچ وکئ عقل وکئ سړیتوب بجلی به اوس تماشې وکړي د سوی ګیس به اوس تماشې وکړي په دې آینده بجټ کې
هغه د کفنکش کیسه که در سره ونه شوه نو بیا به درته دا ګیره کالو پلار د کش کفن ویشتو زوی بیا څه چل کولو که موږی درو نه منډلو نو ما ته د سړي زوی مه وایه خدای ته متوجه شئ چې یا الله د راغلي قهر نه مونږ خلاص کا خدای ته متوجه شئ او قاضي صاحب چې ستاسو خبرې په اسمبلی کې نه منلې کېږي دا زه ولې نه ممبر کېږم یا الیکشن ته ولې نه ودرېږم اخر دله کار جلیل دي دله خو ما هم پاس کولی شي خو زه پوهېم چې زه به دغه نرخزیانو سره څه کوم په اسمبلی زه به څه اوس په قومي اسمبلی کې به زه ناست یم او ښځه به راپاسي چې نه دا ملاونه د ملاونه د غلام غوث چل ورسره و په قومي اسمبلی کې ناستو نو یو ښځه ممبره وه ارے میں کام کرتی ہوں یہ ملا میرا ایک پاؤں لاہور میں ہوتا ہے اور ایک پاؤں کراچی میں ہوتا ہے اور یہ ملا حلوہ خور ویسے پھرتے ہیں صدر ایوب زمانہ ہوا صدر ایوب غلام غوث زاروی ته داسې وکتل مولانا جواب وکړه حلوہ خور درته وي راپاسې ویل جناب سپیکر صاحب اجازت ہے ویل اجازت ورته بیگم صاحبہ ہم تو حلوے کھاتے ہیں اور آپ کا ایک پاؤں لاہور میں ہوتا ہے اور ایک پاؤں کراچی میں ہوتا ہے تو ایک پاؤں لاہور میں اور ایک کراچی میں نیچے سے ملتان والوں نے تو خوب سیل کیا ہوگا نن پاغو اوریدلی ای چې تاسو متیازلم پرتګو باسی شرمېدل دا چل به ور سره کولې بیا او پټکی باندې والله العظیم چې استعفا ور کړې چې داسې لعنتی ځای کې زناستا زه د دې ګیرې توهین یاره خلې نه مې ګډې وډې وزین سهار را سره یو سړی په باسو ودا کې بل ورک دی کې بن برک بلادر ودا داسې شپې 12 بجو نه وروسته د بار ملکونو پروګرام به شروع شو مال ته کما پټای کې وجستا څه خیال دی معلومات یو سړی راغی هغه ما ته وایي چې مولانا صاحب پاټۍ خو ډېرې جوړې دي خو ما یو پارټي جوړه کړې ده که څوک پکې داخلېده نو ورته دعوت ورکوه مال کومه پارټي ویل ټوی دته پارټي نو مال ته ما ته جوړه هغه ټوی دته پارټۍ کې ښکارې په شرمونو شرم ټوی دته پارټي به زه درته ثابت هم کړم صدر کې عمر او نکاح میں تړلو نو غالب ته وی چې امنت بالله وای نو پلار ما ته وی چې یہ بچہ ہے امنت بالله نہیں سمجھتے آپ خود پڑھ لیں ما ته وی نو ما ورته وی چې اچھا تو یہ دلہن کو بھی میں اپنے گھر لے جاؤں گا دا خزبن کې عذاب وزم کنه چې ځامن ته به مغلی شو ټول معلوم دی وایي نیمه ګنټه مې لیټ کړی ټول بیا منت بالله مې وویله په کلمه مې وویله بیا مې ورته ترجمه وکړه بیا مې قسم ولا ورکړو چې دې نه پس به زمبونز نه قضا کوم هغې نه پس مې ورته نکاح وکړه پلار یې اوس هم ماته یادوي چې دا تاسو ویلي زما د زوی په نو مال خدا کنه چې خزر هم بیا زه پوزم چې امنت بالله زه ویم اوس یو ملا مجلس کې ناستو نکاح تړلو جنه دې قبول کړه داسې مبارک شه ما ورته ویلي کابل استاد دا دې څه وکړو پیل په آرام کېنه خو د خر او د خرې نکاح وه نو په هغې کې اوس ته پکې نور څه ټکي راوباسې ورته مې ووایي چې دا خره دې په کار به هغې چې ما چې بوځی نن دا نکاحونه د خر او د خرې نکاحي دې له جوړ کم ځایونه دي شادي حالونه شادي حال صدر کې شادي حال یونیورسٹی کې شادي حال یو شادي حال په
خار کې په دغه کې ورته جوړ کړی دی په مړه کلا غوندې څه ده خار کې ګنټهګر نه مخکې هلته شادي حال وای دا اولیاءو نکاحونه په شادي حال کې تړلی کېږي د بزرګانو واده شادي حال ته وړي ښځې شادي حال ته ځي شادي حال معنا پیژنئ یعنی بنده ډمخانه بنده ډمخانه نن په بالا ماڼۍ کې واده دی نو اب په یونیورسټۍ شادي حال کې روټۍ ورکوي نو د بالا ماڼۍ ښځې به د یونیورسټۍ شادي حال ته ځي د ډبګرۍ ښځې به د یونیورسټۍ شادي حال ته ځي د رامداس ښځې به د یونیورسټۍ شادي حال ته ځي بړوا ورسره وي او بړونګې ورپسې وي او شادي حال ته روان وي دا ستا ملک شو دا ستا وطن شو کم کنجرتوب چې په بهرونو ملکونو کې دی په انګلینډ کې دی قسم په خدای دی چې د دې کمتوب چې دی په امریکا او انګلینډ هم ورواړولو خو دومره دولت ورسره نشته لکه هغوی سره دی کینی تاسو به کتلي وي خو الله دې نه ورکوي تاسو به کتلي وي چې د دوی هغه اسلام څه شو د دوی هغه ایمان څه شو د دوی هغه دین څه شو نن سهار مې کتل داسې یو سړی چې ما ورته وایي چې دا به نظام الدین اولیایي ما نه مخکې روانه په سکوټر باندې او صاحبه یو 20 کیلو توړه ورپسې ناسته وه هلکه دا څوک دی ډرایور راته وایي چې دا پلانی دی که نه او بیړه پې غرکش پلانی دی توړه چادري وه شلتلو ښځو کې 3 قسمه دي که نه 80 کیلو توړه 40 کیلو توړه او 20 کیلو توړه ورته ګورئ نو عزیزانو اوس مونږ به ابوبکر خبرې څه کوو تاسو ته دا خاصې افسانې دي لکه قصه چې سړی وایي زمانه تهذیب څه دی ډنګي دي چمچي دي کړنج کړنج پلیټونه دي مړه هغه خوروا دومره نه دي څومره پلیټونه پراته خیال هم راغی ډونګي دي او چینک لی ټوپۍ ورته سر کړي خدای مرکه چې ورک شي چینک لی ټوپۍ ورته سر کړي دا تکلفات چې ډېر شو حقیقت او روح د اسلام چې د قوم نه ووت روټۍ ده تیاره شوه تالی کې راواچوه ماته کوه نن دا ما غوندې اناړي او بیډه به ملا چې چرته دوی سره پیښ شي په روټۍ کې زه خو روټۍ مې ما تکړاو په دې یونیورسټۍ کې ما ته دا څه کې ما په کلاس نورم داسې وې دا څه کې دي چپ مونږ ته سپک ګوري بیا دا بد تهذیبه دي دا شریفان نه دي زمونږ ملک شرافت څه ته وایي په دې پوهېږئ زمونږ ملک شرافت دې ته وایي چې تمام کرتوتونه یې د پیرنګیان دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روڈ سرای فقیر خان د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي او د دې نه علاوه د دیني تقاریرو کیسټ به هم تاسو له د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټې ابو بکر عمر عثمان ما څو ځله دا اعلان کړی دی چې دا شیعه علماء موږ د دې پېښور دا مولیان دا یو ځای کېنوئ باس به وکړو خبرې به وکړو که زه په دې مطمئن شوم
چې په ټول کال کې 10 ورځې دخل الجنت الکه که په 10 ورځو یو 4-5 سپېړې والو باندې جنتي نو مونږ خدای والی چې ټول کالم بیړه غرقه شوه په منځونو کولو باندې خلاصه زه کوم دا ثابت بیا یو ټکی به ورته کوم چې دا جنت په شیعو حضراتو کې یوازې د غریبو خوښ دی او که د شیعو د مولیانو د غټانو هم خوښ دی په دې مې پوهېږم د شیعه مولا جنت نه دی خوښ دی نو دی ولې کمیس نه وباسي مجتهد صاحب مالا ثابته کا چې دې کې جنت دی ما مطمئن کا ته کمیس وباسې زه ورسره پرتوګه وباسم نو تاسو پیژنم دا پولیس والا دي دا کله کله ما ته وایي لږ خطره ده او پلانې دی ما دا قوم پیژندلی دی یو بادشاه خر یې مړ شو نو جړلې بادشاه ورته ویل ولې جاړې ویل خر مې مړ شو ویل 2 خرونه وله ورکئ 2 خرونه یې ورکړه بیا هم سړي جړل ویل اوس ولې جاړې 2 خرونه هم درکه کره خوار شي ویل زما دا خر ډېر نیازبینو او د شپې پړانګانو خوړلی دی چې دا پړانګان لیدلی چې د یرې به څومره ټیزونه اچولي ما تاسو لیدلی یوه پردیو پیسه یې په لاس کې خولې شوې وه داسې پیسه یې نیولې وه نو چې داسې لاس کو نو هغه پیسه خولې وه نو ده دا خیال وکړو چې دا پیسه جوړې جاړي نو ورته وایي چې پیسې ویلې روتا جوړې پریدین پکې ناست دي تاسو کې ښه پیسې ویلې روتا جوړې خلو چې سنبې ورکم او تا چاله ور نه کم خبره د پیسو ده ته پوه شو په خبره د دولت ده نه د ایمان ده او نه د دین ده او نه د مذهب ده او نه د خدای ده او نه د رسول سبا به وګورئ په دې صوبه سرحد کې که د دې قومي د الیکشن اعلان بیا وشو تاسو به وګورئ دا قوم د بارامي ډم رور دی بارامه یو ډمو مونږ سره په موتی مالت کې کده چا خاضی به واو کنه و دی به ګډېدو کده چا به زوی شوی او کنه و د به ډول کې هغه ګوش دا هغه بې غیرته قوم دی هغه د سور بچی دي هغه د سور بچی شنه چای په اوسکا او تور چای په اوسکا خان به په بنگله کې پروت یو په الیکشن کې به دی ورته په کوڅو کې ګډېږي کنه ګډي خان نواب ارباب سرمایدار په کور کې پروتي دی ورته ګډي داغه خزه په کور کې ریګماز ځان ته مګلې او زمون خزه لس مړونه په پولینګ سټیشن کې دوی د پارلیسی کوي دار یو سړی په خزه دغه وخت کې لس سړی خطلی داغه طلق دې د سوار بچو ته جلسه خدای ستا بیوی یو مولا راغلی او دکان ته ماته وی چې مولوی صاحب د دې جنۍ ډېر بد مه وایه جنۍ څوک وایي نی خدای مرکه یریږي څوک وی چې دې ویړ کې ډېر بد مایا اپریدیو هغه له زوی چرته ټلویزیون د عربو نه راستولی وی چې دې ویړ کې ډېر بد مایا مال ولې وی چې خوا چې په ډبلوکي کې وګوره ماسې مې اترې دې زړه خوشحال وي خدای قسم درته خورم چې د قرآن او د حدیث او د جناب محمد رسول الله د عشق جذبه کما زما په زړه کې ده
او د پاکستان د کلرک نواله تر صدر او وزیر اعظم پورې ما ته بني آدم مخکاري زه به د سپي بچی. چپ کرو مولانا بجلیگر بیڑا تباہ سے بجلیگر شے بجلیگر سی سری نگر دا لغاری دیتی دی صدارت نکوس کا دی با چشی بیا چشی بی مونگا دا دغوی اکو بکو سر سندکو غوامی لارا پترپکو اباسین چپی چپی ورطناست درخانه سرغوڑاول لے توتی ورطا تاڑل لے توتی پا بوٹک علی سرنگ دا بلائے دا اسپنی گولائے یاد ششو دا بے نظیره دی وزیر اعظمین کوزه کا او په دې مالګو منډي سړک باندې برواني په ایمان یې سب ورته ګور یو څو ځوړن کم کما نه چا د غلا نوم واغست ما نه چا د قتل نوم واغستو نن ستا ټول ملک زناکار دی ټول ملک وای په ایمان ټول ملک د زنا ډیټو دی کنه نن ستا ټول ملک د لیواتک دی پو دی په دا میوزک سنټرو کې د شپې څکی دا ټول ظلم ستا د ملک د قانون دی کنه دی یو میوزک سنټر والا به ژوندی پرې نه ده مردارو مې د شپې بلو پرنټ پکې چلی کنه ته غم جاړې د شیا په هغه خړ سیلاب یوړی شه چې بلتی نه ته د شیا غم جاړې ستا آینده نسل دم شو کنجر شو تباه شو غرق شو دومره هلکان ستاسو ټوله ورځ د مور خخکک خرڅوي او ویډیو گیم له پیسې پیدا کوي که نه کوي د لسم او د یولسم هلکان د مور خختک خرڅوي او بلیټ دپاره پیسې پیدا کوي بیا د لسم او د اتم هلکان د مور خختک خرڅوي او د شپې د بلو پرنټ دپاره 340 روپۍ پیدا کوي نن ستا آینده نسل تباه شو بیړه یې غرقه شوه نور غر کیږي لګیا ویډیو بلیټ او میوزک سنټر په دې چې قانوني طور پابندي نه لګېدلې ستاسو آینده بال بچ ټول ډمان شو په ویډیو گیم کې خوشحالي گئی ورته زه چې اوسې بچی چېرته دی بابا دلم ورته ودرېږي وس په خزه ذلیله رزیله تم ورته خوشحالېږي چې ستا زوی ویډیو گیم کوي بیا لختې ورسره دي تاسو به راته وشئ دا خو چې آډر وکړم چې بلیټ کې کوم هلکو ګورئ دې غوږونو ته یې لختې ونیسئ چې دا غوږونه یې دومره وپړسي ته وګوره چې ته ما نه بیا دننه لاړ شي په کوم ملک کې اوسېږي دی خو وګورئ مومندو ته یو دغه تلی و دا نداب پېژنې بینډت والا مومندو چې وکته ویلو خدای راستی چې هغه په ښار کې قوالي کوي یا خو دا دی هغې چې دا جوړ سرینده ده یا خو دا دی ویلې بجاؤ هغه ویلې بھائی میں پہن جاؤں تے توشک لیف لیاؤ ویلے بجاؤ کا خار کی قوالی بجاوے کرتا ہے ادھر نیت بجاؤ کرتا ہے هغه بیړی هر کشه دا پسې بلا واوړېده اپار راز وړن کو لاندې نه شروع شو ډنډت ټنګ نو هغه مومند ورته وایي چې زبان غزل ورسره ووایه زبان نو هغه پنجې وایي ټکه ټکه ټینیا پنچو د دې وسپینیا ټکه ټکه ټینیا پنچو د دې وسپینیا
دا څه په آرامیانو واوړېده زما کار څه دی او دا دوی راته باندې کوي څه اوس زمونږ کار څه دی او مونږ کوو څه آینده نسل تربیت څنګه پکار دی او ستا د ملک د قانون او د حکومت د لاسه د آینده نسل تربیت کیږي څنګه لګیا دی داسې ده که نه ده تاسو بیړه تباه شوه د پلار او د نیکه د کوچۍ مبارکي وه ښځو ورته یې ویل مبارک کوچۍ ورته یې ویل چې خیر څه ویل آباد یې مل سړی چې دی به یې ډېر وي چا ورته وي دا چې دی ډېر مه وایه ویل که مې سر د تنې غوس کې چې دی وا به نه وړم د چیدونه چې دی که مې سر د تنې غوس کې چې دی وا به نه وړم د چیدونه چې دی مال والله کم پرېږدم او غټانو او د پشکال چنډخانو سربو دا مې هغه ورځ په مردان کې دې سربو ته ووایي چې زه والله که تاسو پرېږدم چې تاسو نه ما درې ټیمه ممنعي نه وي ممنعي به درنه وباسم چې تا دا زموږ چاټۍ په خېټې پورې تړلې څنګه ده زما خېټه شته نشته لږ غټ خدای دې لپاره پیدا کړی چې خدای ته دا پته وه چې دا به داسې چغې وایي چې بیړي به غر کېږي که تاسو مانده راشي که نه دا زما عمره چغه یو مانده ووهئ چې درې ټیز اچوئ ورسره نو دا لږ غټې په دې پیدا کړی یم چې دې چغو لفټي تاسو خیال راغی نن سینټ کې شریعت بل جوړ 50 نکتې غل نه د لاس غوڅ که نه په اسمبلی کې 250 ممبران دي 15 پکې ملیان دي ملا به اوازو کې 15 به راپاسي چې جی لاس کې غوڅ 215 به راپاسي چې نه دی غوڅي دا یو شک نه دی غوڅي یو کال به دا باسوش ادشي ندشي اسمبلی غیر معینه مدت کے لیے ملتوی شپږ میاشتې پس به بیا پې باسي کال به په دې تېر شي 2/3 اکثریت خلاصه کوي چې بیړي به د شیخ غرکشي مسترد بشي چې به اسمبلی نه مني نو زه څه وکړم بل شیخ به پیش شي چې زناکار دې سنګسار شي که نه ملیان به یو دي شي دي 215 به راپاسي چې نه یاره په دې کې څه دي څه چل شوی چې سنګساره وایي غریب سکن ټو سکن دیر از نو سن کالجیان هم پکې شته سکن ټو سکن دیر از نو سن خیر دی که نه څه شو یو سړی کور ته راغی ښځې سره سړی پروت و ویل دا ولې هغې دا دی د تره زوی دی ویل ښه خیر دی خپل سړی دی ته پوه شي زناکار دې سنګسار شي نه یاره دا ولې څه وشي خیر دی مونږ له خو چل هم راځي که نه دا اسقاط دایره هم لیدلې ده همره چې کېدي لیدلې ده مونږ هم کوو ښار کې دغه وګورئ د فرض و له واجب و له سنت و له مستحب و له منظوراتو بلکې جميع حقوق د باري تعالی چې لازم شوي په ذمه د حد حاضر متوفا د حین تر بلوغه د وخت تر مرګه پورې خایږي د شانه د مسلمانو سره چې اکثر به ادا کړي او بعضې به ورځلې فوت شي دا کلام الله سره د جميع مالیته چې غبل فاحشه او متاع قلیله دی په هیله د اسقاط سره ما تا ته در بخلی خو چې ما له راوبخلو زه کت چې پاڅېدم ویل ولې مال خو تا ما ته راوبخل بس خبر خلاصه شوه ویل کېنم هغه دا هیله ده مال والله کې کېنم بس الان دې غوټه او قرآن منډې مې چې ما مخکې منډې کوي را پسې را منډې کوي دې خوا وګوره ضمن المؤمنین خیره د شانه خایږي د شانه د مسلمانو سره چې اکثر به ادا کړي نو ته به دلیل دا چې ضمن المؤمنین خیره که نه په مسلمان به د خیر ګمان کوي په هغه مسلمان به د خیر ګمان کوي چې د موره پیدا یو تر مرګه پورې تا لیدلی نه وي ما په خبره پوهېږي مجتهد صاحب
مجتهد صاحب دا دومره غټ پټکی د ګډوړی دی په سر د سپین د ململ کېنولی دی ګډوړی دی په سر کېنولی دی هغه مسلمان به د خیر ګمان کوي چې تا لیدلی نه وي چې یو سړی د موره پیدا دی زما په مخ کې قبر ته راغی او د ښځن طلاق بچی دی نه لمونځ کړی نه اودس کړی قرآن ته یې کنځل کړي ملا ته د خنزیر نه بد لګېدو او هغه راته په کټ کې پروت دی او زه لاندې په قرآن باندې وایم چې خواهېږي د شانه د مسلمانو سره چې اکثر بیا دا کړي دا هیله ده که دا دوکه ده دا هیله ده هیله خو به هغه چاله کوي چې هلکه یو سړی پروت دی هلکه مسلمان دی جنازه وکوي کېدی شي که نه یو سړی ما ته معلوم دی یو غټ سنډه نواب مړ په پېښور کې په قبر زه ولاړم اواز چې ټول وایي چې دا ښه سړی دی زه ترې راپاسېدم مال په ارام کښېنئ د ده نه لوی ارامي بل وونه اوس چې مونږ پې واپس شو دا به په څلور بولي په قبر کې دا ښه سړی خر ته به زه ښه سړی دی نو زما عزیزانو ټول چکر د خېټې دی جګړه د خېټې ده قرآن او حدیث کې هیڅ اختلاف نشته دی خو وګورئ مړی سنت طریقه هغه ده خیر القرون وای دا طالبان قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم مړی چې د پیغمبر په وخت کې څنګه شوی او ښخ شوی دی بیا د ابوبکر عمر عثمان علي په وخت کې څنګه شوی او ښخ شوی دی دا سنت طریقه ده د دې نه پاخوا نور څه چې دي دا ګوره طریقه سنت نه ده ټیک شو نن په دې سلیل دلته دی ګوره ښځه به دې کیني هلک میندې خویندې راغلي ښه خور نو څه به غواړي اته سیاره نکریزي دوه ډړی د خاور تیل او دومره ده او راوړی به څنګه په ډولکو په تماشو جوړه نه د کیم خواب ولې دا زما لور صخره ده ښځه دې ورمخکې کړي تاله راشي شیخ سنت صاحب څه به غواړي یاره جي شیخ صاحب شیخ دا شیخان راول مردارو نو تاسو پرېږدم شیخ صاحب یاره یو درې منه وریځې او یو دوه ټیمه غوړي او داسې ورسره بس نور زه خدای دپاره مې در کړې ده تا خدای کور وان کړه تا خدای بیړي غر کړه که خدای دپاره دې ور کړې ده چې درې منه وریځې او دوه ټیمه غوړي پې غواړي دا ستاسو زامن دی خو وګورئ بجلیګر ملا دوه لوڼه واده کړي دوه لوڼه دا به م واورئ ستاسو د دې طرف ما ته یو خط راغلی و چې بجلیګر ملا چې دی په کور کې ټلویزیون دی او لوڼه چې دي په کالج کې سبق وایي او پلانې کوي ډنګرې کوي که نه راشئ وګورئ که بجلیګر ملا د بوټونه والا تر ضیاءالحق پورې د وزیر په دفتر کې لیدلی ګیره تې کله کوي ټیک شو ګیره تې کله کوي په خره سور کوي که د پاکستان حکومت دا ثابته کړه چې بجلیګر ملا عالم دومره څه ورکړي دي ګیره تې کله کوي په خره سور کوي که د بجلیګر ملا لور په پهلي جومات کې هم چېرته په ټوکو کې داخله شوي نو ګیره تې کله کوي په خره سور کوي که د بجلیګر ملا په کور کې هم ټلویزیون ولیدو ګیره تې کله کوي په خره سور کوي خلاصه شوه اینو ځان نه ګیرې کله کوي په خره سواره شي تاسو خیال راغی عرض مې دا چې هغه ورځ رانه چا ووې ویره ته دومره بد وې د حکومت پسې تانیسي ولې نه مال زه بد نه ویم خدایم بې خو باسه نصیحت ورته کوم او بل دا حکومت ډېر هوښیار دی قیوم خان چیف منسټر د صوبه سرحد زه یې ونیوم یو کال یې د شب قدر قلعه کې قید کړی وم جنازه مې وکړه ایوب خان نیولی وم تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی تلاروی لیکلي تیرے جانے کے بعد تیری یاد ایوب خان هغه سره چې عایدي قوانین یې جوړ کړي وو مولیان ورسره ونښته او دا یې پکې لیکلي وو چې ښځه به پاسي مېړه ته به وایي چې یو دوه درې طلاق دې کړي دا قانون ایوب خان جوړ کړی مالخوند یې لا دا دی چې مونږ سپین ږیرو ته دا ښځې راپاسي چې زه ته بوډا شو کور د وران شه طلاقي مې کړې دا ټول زاړی والله کې هم پرېښی دی ټولې طلاقولې دا علي قوانین صدر ایوب جوړ کړي الله دې غلام غوث هزاروي او مفتی محمود خدای دې ولا بهتر جنت ورکړي ورسره ونښته علما ورسره ونښته علي قوانین یې ولا تس نست
تا په ملک من چې د قادیانیت نوم څوکلي خلکو له الټي ورځي دا د مولانا یوسف بنوري، مولانا غلام غوث هزاروي، عطا الله شاه بخاري، شاه انور شاه کشمیری، مفتی محمود برکت دی. زما په خبره پوهېږئ؟ دا د هغې برکت دی چې نن قادیانیت نوم څوک الټي والا ورځي. نو قیوم خان نیولی وم یو کال قید، ایوب خان بیا ونیوم د پېښور جیل کې اچولی وم، خدای مړ کو جنازه مې وکړه. صدر یحیی نیولی وم په مارشالله کې چې پیش یې کړمه 4,000 روپۍ جرم کړم، په جیل کې اچولی وم، لاړو مردار شو، جنازه مې وکړه. ورپسې بوټو خان ونیومه د پېښور په جیل کې هم، بیا هریپور جیل ته واستولم، ګورنر را پسې ټلیفون وکړ چې تر اوسه مال والله کې دروزه. ویل ولې مال په دې جیل کې دا قیدیان الواګانې پخې او مال یې راوړي، مزې کوم، بانګونه وایم، منځونه کوم. وروره زمونږ نور څه کار دی؟ بار نه جیل ښه دی، په آرام پکې ناست یم، بار خو م څوک پرېږدي نه، خو کله چېرته چغې وه او کله چېرته. بوټو خان 3 میاشتې د هریپور په جیل کې ومه چې ټولې را پرېښو، ورسره زه م رالمه، مال چې ټولې دې پرېښي والله که یوازې لاړ غوږ کې دی. ضیاءالحق هوښیار دی چې دا بجلیګر ملا سپېره غوندې دی چې چا نیولې هغه مړ کېږي. راشه ډومي صاحب مسلم لیگ کو تاسو له شرم نه درځي؟ د دې ملک ابتدا حکمرانم مسلم لیگ کو، او اوس بیا د مسلم لیگ کو په لاس کې راغلی دی. تاسو له شرم نه درځي چې تاسو به چغې والې کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. نجری پاکستان، نجری پاکستان څه ته وایي؟ نظریه پاکستان خو لا الہ الا اللہ وکنه. تاسو له شرم نه درځي چې تاسو بیا په عمل کې نن د اسلام نوم لئ؟ بیا یو خبره دی کوي، تاسو څه کمقل خلک یئ، په ډبې نه یئ، خو چې چا در باندې خوټ کېدلې وریجې وخوړې ټرک ته مخېجئ او صاحب الله 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 واده د چا کېږي، ښځه به بېګاله د چا کور ته ځي، صاحب مزې به څوک علي او دا د ګډې زوی ته وګوره الله 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 الله. خدای دې کور روان که چې وړاندې شي، خو په آرام کښېنه که نه چېرته. یو سړي ما ته ارامي غوندې و ښار کې، ما ته وایي چې ته چرګان ګډان نه دی، ته دومره غټ ولې؟ مال خدای ته پته وه، خدای ته پته وه چې دا بجلیګر ملا به په ګنټو ګنټو چغې وایي. نو خدای دې خوار که چې ستا غوندې مانده وی او داسې چغې مې وهلې، نو په ټکي به مې ساه وتې وه. والله که مې نه چرګان خوړلي نه مې ګډان، که چېرته کال نیم پس په قربانو کې پیښ وي د هغه نه نشم ویلی. غټه غوښه او ټیپر او ګازر یم خوراک دی. اوس بله خبره ده چې افریدي مې غوړ شوي دي، خاندي په موله، ملا ماړه ملا ملا ماړه ملا. ته مغنۍ چې په مولای به د خرم په کونه کې وال هغې نه به دې چکه مو ملا ماړه ملا نه پته ملا پته. دا دا چرسو دا پیمو دا هیروین په پیسو باندې غوړ شوی خوار چې ته څه زمان وقت راشي زه به تا زوړند کړم، تا نه به زه سرمنو باسم، سر لاندې او خپې پاس به دې زوړندم. مازدیګر ټایم کې صدر روډ ته راغلي یئ چېرته؟ خامخا راشئ، خامخا راشئ. مازدیګر ټایم کې صدر روډ ته راشئ، یا سحر ټایم کې کوچی بازار ته راشئ، پستخانې کوچی بازار ته. هر قسم غوا او میخه پکې شته، هر قسم. امبرسری میخه شته، ترکی میخه شته، پنجابی غوا شته، او اټکی خرم پکې شته. خره پکې هغه ده چې زړی او ایرانی چادرې په سر یې هم سنبی سنبی کېږي. د زنګ جنین ای شرمېدلې قومه، تاسو خو هغه قوم وئ، تاسو هغه قوم وئ چې ستاسو ښځو ته به چا کاږه وکته نو سر به م وله د ګولۍ نشانه کولو، نه وئ داسې؟ نن هغه قوم نه د پیسو د برکته څه جوړ شو؟
والله کنن ته دلته د جوارای پارک ہے د وی سی آر سینما چلے د ٹی وی سینما چلے شراب خرڅه په خدای قسم چې د پیسو د پاره وخت راغی په دې جمرود کې به وګوره بلخانه بجوړي او خزي به پکې چلی پښتو چرته ده و جاري بچو امیر المؤمنین خدای لوی سړی تحصیلدار صاحب ته بده سوچي تحصیلدار صاحب لږ دی وروشه او دوی هلته چې بار لوی تیسمار خانې چې هلته لاړ شي صاحب سلام علیکم قربان دې شم ته دې مور پلار یې قربان دې شم ته دې مور پلار که زمون مور شي خو ټیک ده پلار خو زمون نه دی وروره قربان دې شم دا قربان دې شم دې ولې وایي ته دې مور پلار دې ولې وایي او یا به دړی چینی یا به بس یې هغه ماخلی په خپلو پیسو خو چک به دی ادا کوي داسې ده که نه ده وبه وایه داسې چې زه لرشه وبه وایه او که دې ووایې نو خدای دې امان درکړي او ځکه چې اپریدي د چاکونه او د حوالات نه ډېر یېرېږي هسې ټوپ یې خلاصوي خو چې چاکو ورته داسې وکړه او یا چې ورته د حوالات ووایي نه ټول 16-15 مني ننواتې مونږ په پېښور کې زمونږ کلیوال چې چېرته ونیسي که نه نو زه ورپسې څنګه چل دی چې خدای دې پوهه چې څه یې مانا خو زرکه زړه مې وځي زړه مې وځي تاسو ما پېژندلي تیارې در باندې عظیم را روانې دي زما دې په خدای قسم وي کدا د دې طرف تیاره در باندې رالا زه خو ملنګ یم زیات نه زیات مړ بشما زه خو غریب ما زیات نه زیات مړ بشما غم را سره ستاسو د جایګیرونو ستاسو د بنگلو ستاسو د 11 لاکھ روپو فرنیچرو دے پزان نجاڑما پزان نجاڑم نخپل کټو بستر جاڑما کجاڑم ستادا نازک خزا جاڑم چې دا تمرا پناز دې ساتلې ده دا غریب بچرته منډې وهي زه خپلې لوړه نه جاړما زما لوړه غریبۍ سره عادت دي لوږې سره عادت دي کچه کور کې اوسېدو سره عادت دي زه ستاسو د انګلینډ او د امریکې MRCP لوڼه جاړما زما عزیزانو عرض مې داو چې ځان نه جاړم زه ستاسو بنګلې جاړما ستاسو هغه غسل خانې جاړما چې کوم یو غسل خانه په 1 لاکھ روپۍ جوړه ده د غلو زیم جاړم د غلو زیم جاړم چې د سپاک زیب بیا چرتئی چې تب پکې غل کې هغه دې جاړما او بدبختا زه خدا ملک جاړما زه خود ملک بقا غواړما زه د ملک سالمیت غواړما چې ملک وو زب پکې هم دغه ملنګ او درویش د زمانه ما تب هم دغه سرمایدار غټایټ زامنم صاحبان خزم ترکای اسپی مزید هم تاسو کوئ ما د پر مزید نشته دا بتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان
د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي او د دې نه علاوه د دیني تقاریرو کیسټ به هم تاسو له د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټې. ښځې او لوڼی بربنډې ګرځي دا چوبرې وینې خو یې که نه دا ایرړی ګډې چې په دې سړکونه اوړي او راوړي ایرړی ګډې دي ګډې د دې خاوندان وایي شریفان مونږ شریفه خلق په جشن خیبر کې ښځې چېړلې وې نو یو افسر ما ته وایي چې جي داسې شرافت دی چې ښځې جشن خیبر ته تللې او د هلکانو وچېړلې. ما ورته ویل وروره خبره دا ده چې کوم سړی چې خپلې خرې ته د خلق سړی وانه چوي او وی نه تړي نو د شپې چې همداسې پټو ته پرېږدي او پردي خرونه راشي او څه چلو شي نو ته به خرونه ګرمې که دې خرې ته به ای شرمېدلو ته چې خراب بار په پټو کې پرېږدې او سهار له ګیلې کوي چې د هلکه یا خرونه ورانې ولې کړې نو د خرونه څه ورانې دی ورانې خو ستا و چې خرې دې ولې بار شپه تېروله خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره والله که دا جشن خیبر دی حکومت کړی وی چې تاسو کې سړیتوب وی تاسو مسلمانان وی تاسو غیرتیان وی تاسو پښتانه وی او نو ورتلې ورته یو کال نه ورغلی کبل کال د جشن نامه چا اغسته زما په دې مخ کې کړي کدا څه نه ده که دکاندار ویلې چې زنه ورزم په دې پلیت ځای کې زنه دکان لګوم ما ویلې چې زنه ورزم زوی مې ویلې چې زنه ورزم خزې مې ویلې چې زنه ورزم لور مې ویلې چې زنه ورزم ټول علاقې اتفاق باندې بایکاټ کړی په درېم ورځ به جشن تختېدی که نه دا سینماګانې به ستا په ملک کې ولې وی که ته نه ورتلی ګناه خو د سینما د دیوال او د پردې نه ده ګناه خو ستا ده سیلاب د یو څه که ته نه ورتلی سینما به ولې خلکو په شپېته لکه روپۍ اخیستې د سینما ټیکټې به په بلیک ولې خرڅېدی که ته نه ورتلی ګناه خو ستا ده که نه دې خوا وګورئ جدو دې بند کی که نه دا به خامخا جوړې دی ستا د ایمان امتحان به څنګه کېږي چې ګناه نه وی ټول هم نیکي وی نو ستا د ایمان امتحان به څنګه وی په دې خبره پوهېږئ که هسې له ماکو غوندې سرونه خوځوئ ستا د ایمان امتحان به څنګه کېدی چې خدای شیطان نه وی پیدا کړی یو ډاکټر دکان کې ناست منو یو زړه ښځه راغله نو سر مړی ډېر تور کړی و او بنګړي منګړي مچولي پیتي میتي په پوزه کړی نو کمپاوډر یې ورته وایي چې بوډا راځه دننه کېنه نو دا ښځه ورته وایي چې ویلې دننه کېنه دې ویل دا دې بچیا زه څه بوډا یم او ټوله داسې ګونجې پنجې وه او ویښته یې تور کړي هغه بابو چې یو ساعت تېر شو نو بیا راغی ویل وجې نه یې دننه راځه کېنه ویل ښه ځواني کټی شي بیا دننه راغی نو ما اړه کې راله چې ورته ووایم څه خو مال خدای خبر څوک ده اوس ما ته کنځلې ونه کړي نو عزیزانو عرض مې دا و چې که مونږه زړې ډېر رنګونه راولګوي خو هغه ځوانېږي نه اوس سړی دی ګیرې له تور رنګ ورکړي ګیره توره کړي یا برېتې تورې کړي یا سر له تور رنګ ورکړي هلته دی چې مخ ټول چیچړې دی خوار شي نو ته په دې ځوانېږي خو نه که دا د خدای کار دی چې توره به وي او چې سپینه سپینه به وي نن ستا په ملک تاسو دغې له پاتې یې تاسو خیمه ده دا جومات کې چې ناست دي روژه د اتوار صحیح وه که د پیر صحیح وه
سارا روانې ما یعنی ځینې طور ما چې روژه دې د مور صحیح وه مور دې کله نیولې وه ورشه مور نه دې تپوس بس منډه یې کړه نو تاسو دغې لپاره روژه دې تیار شي نو که دې تیر شي سهارم یو شیخ راغلی ما چې دې ګیرې نه دې ونیسم او د دیوال سره زه ډچومه ته څه د بزرګ ځای دې د ځان نه جوړ کړو روژه وخوړی شوې روژه وخوړی ټول اسلام دې وخوړو پاکستان حکومتونو خانه دې خرابه شته روژه وخوړی شو په یو ښار کې په دې بالا ماڼۍ کې چې 3 ځایه کې روژه او کوجۍ ټیک ده تاله خبر در ورسېدو روژه دې ونیوه ماله نه دی را رسېدلی ما نه ده نیولې ماله کله خبر راغی ما روژه ونیوه خبره خلاصه روژه وخوړی شو دا ډرامې به یې صاحب 29 ورځې روژه د چا سوي روژه ټولو ستاسو کپرې خوړې دي 29 ورځې به دا ډرامې یو کمپل 10 باندې به د 9 اسمان نه میاشت راوباسي بله ورځ خو محمد خان جومات کې واورئ تاسو دا شیخان میخان پوستکي بدن او باسم که محمد خان سے جماعت کی گیری والا گواہ ولیدو گیری والا ما خو پروسه کال پتا سو ډېر اعتبارونه کړي 4 غنټې هلته مونږ ناست یو رانغی چې یم د جمعې په شپه لیدلې ده یم د خالي په شپه لیدلې یم نن چېرته ولیده یو رانه په دغه شپه شیبه ګیریوال هم پیدا شي شیخان هم پیدا شي تبلیغیان هم پیدا شي امامان هم را پیدا شي جمعه لیدلې هلته لسو کسو لیدلې ګیرې به درنه وباس نور میاشتو ته ګورئ نه او د اختر میاشت چې دی په دې سپېږمو کې در ننوځي خدای چې د ښځو هم سپوږمۍ نامه ده که څه بلا ده راشي هلته کلمې تېرې کوي 4 غنټې زمونږ ډپ پړک وچاو جمعې کې اعلانونه لکه د شعبان میاشت چا د جمعې په شپه لیدلې ده د خالي په شپه لیدلې ده یو سړی راته او د اختر ګوۍ له څومره را پیدا شي خو دا ستاسو شوق نشته که زمونږ د دې علاقې د قومي اسمبلی ممبر چې دی 1 کروڑ روپۍ اخیستي دي پټ ګرځي لکه د ګیدړ خړ غوږونه ګرځي مال پریدم دی نه مال تنکو کی مورتا ہے پر ٹیلیفون مال تیرے پیرانچ میں رسیاں پا کے تے تیرے کمبر دا چمڑا میں سڑکاں تے لاس تاسو خبرم یہی مال برامنڈا کی جانا مولانا صاحب دا کار دو سرش مال رانش زیدی ممبرانو دو تکو زامنو پسے گرزئی کونسلر لم ووٹ ورکڑے اگر پسے زئی که صوبائی ممبر لم ورکڑے اور پسے زئی د غلو ګروبي جوړ کړي او په سرونه ورته واړوي بے غیرتو څه ایمان ځان کې پیدا کړي په سوټو یې ولئ د غلو په روړو یې ولئ زما کور به پرېوځي والله چې زه د دې ښځې م پرېږدم شرم وکئ حیا وکئ لږ غیرت وکئ څوک درته راشي نه معرونه نه د خرې رورې خو چې خر درته خلاوړه پی بسته ورته متیازې را پرېږدي دا هغه معززین دي چې چا پرون خپلې ښځې د هندوستان هغه ډم ته وړاندې رسته کولي او دوی چې کینی نو دوی وایي چې دا مونږ غوندې شریفانو ژوند تنګ دی دا مونږ غوندې شریفان ته شریف یې دله ښځه دې ډم بون کړه او ته شریف یې پرېږدم یې نه ارمان د ایمان دی نو داسې زور به لاس کې را نشي چې په هر سړک د سرونو ډېرې پراته وي او نور په خوله دوی شرمېږي نه بې حیا دي قسم په خدای زما دا د کنځلو کیسټ دا خلک واوري وخاندي دا زنتلا کې چې دي چې ښځه هم وخاندي بیړه دې درکړي او دوی سره څه چل په جشن خیبر کې ښځې چېړلې نو یو افسر ما ته وایي چې جي داسې شرافت دی چې ښځې جشن خیبر ته تللې او د هلکانو وچېړلې ما ورته ویل وروره خبره دا ده چې کوم سړی چې خپلې خرې ته د خوله تیر سړی وانه چوي او یې نه تړي نو د شپې چې همداسې پټو ته پرېږدي او پردي خرونه راشي
او څه چلو شینو ته به خرونه ګرمې که دې خرې ته به ای شرمېدلو ته چې ښه بار په پټو کې پرېږدې او سار له ګیلې کوي چې د هلکه خرونه ورانې ولې کړې نه د خرونه څه ورانې دی ورانې خو ستا و چې خرې دې ولې بار شپه تېروله خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره والله که دا جشن خیبر دی حکومت کړی وی چې تاسو کې سړیتوب وی تاسو مسلمانان وی تاسو غیرتیان وی تاسو پښتانه وی او نو ورتلې ورته یو کال نه ورغلی کبل کال د جشن نامه چا غسته زما په دې مخ ته کړي کدا څه نه ده که دکاندار ویلې چې زنه ورزم په دې پلیت ځای کې زنه دکان لګوم ما ویلې چې زنه ورزم زوی مې ویلې چې زنه ورزم خزه مې ویلې چې زنه ورزم لور مې ویلې چې زنه ورزم ټول علاقې اتفاق باندې